السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشي په خیر راغلی. خراغلاس درته په دغه نوې حلقه کې. نننۍ موضوع مو محاوره ده. دغه محاوره د دوه کسانو ترمنځ ده چې دوی په سیم کې سره ناست دي، یو بل څخه پوښتنې کوي چې د کوم ځای څخه همدارنګه د صحت پوښتنه ترې کوي، همدارنګه د عمر پوښتنه ترې کوي. نو چونکې ما سره دوه کسان نشته ده، نو زه یوازې یم، نو دغه محاوره به زه خپله پیل کړم. ښه، وایي یو سلام چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو، بل ځواب ورکوي چې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتو. بل وایي چې صباح النور اهلا بک، سبا دې په خیر شه، ستړی مشي. بل ځواب ورکوي اهلا ومرحبا صباح النور یا صباح الخیر، ته ستړی مشي او په خیر راغلی، ستا د سهار په خیر وي. بیا پرې پوښتنه کوي چې کیف حالک، ته څنګه یې؟ هغه ځواب ورکوي الحمدلله بخیر، زه ښه یم. وکیف حالک انت، ته څنګه یې؟ بل ځواب ورکوي چې الحمدلله بخیر. بیا پرې پوښتنه کوي چې مسمک، ستا نوم څه ده؟ دا ځواب ورکوي چې اسمي عبدالله، زما نوم عبدالله ده. مسمک، ستا نوم څه ده؟ هغه ورته وایي چې اسمي خالد. دا بل ته بیا پوښتنه کوي چې من این انت، ته د کوم ځای څخه یې؟ دا ځواب ورکوي چې انا من مصر، انا مصري، زه د مصر څخه یم، زه مصری یم. ومن این انت، ته د کوم ځای څخه یې؟ دا ځواب ورکوي چې انا من افغانستان، انا افغاني، زه د افغانستان څخه یم، زه افغانی یم. بیا ترې پوښتنه کوي چې هل انت جدید فی هذه المدرسه، آیا ته په دغه مکتب کې نوی راغلی یې؟ ځواب ورکوي چې نعم، هذا اول یوم فی هذه المدرسه، هو زه نوی یم، دا زما لومړۍ ورځ ده په دغه مدرسه کې. بل ورته وایي چې حسنا کم عمرک، ډېر ښه، څو کلن یې؟ بل ځواب ورکوي چې عمري 20 سنه، زما عمر څونه ده؟ 20 کاله. یا عمري 7 سنوات، زه 7 کلن یم. وکم عمرک انت، ته څو کلن یې؟ هغه ځواب ورکوي عمري 25 سنوات او 25 سنه، زه 25 کلن یم. دا ته پوښتنه کوي چې این تسکن، ته چیرته اوسیږي؟ دا ځواب ورکوي چې اسکنو فی مصر، زه په مصر کې اوسیږم. و این تسکن انت، او ته چیرته اوسیږي؟ دا ځواب ورکوي چې انا اسکنو فی افغانستان، زه په افغانستان کې اوسیږم. درنو قدرمنو دوستانو، دا زمونږ یوه لنډه ویډیو د محاورې په اړوند باندې. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته مختلفې محاورې هم وړاندې کړو. درنو قدرمنو اوریدونکو، په دغه ځای کې باید د دوه شیانو، د دوه څیزونو تاسو ته راهنمایي وکړم. لومړی دا چې تاسو کله چې مکمله ویډیو ګورئ، زما یوټیوب چینل هم شتون لري، وجود لري، شته ده، چې الازهر عربیک پښتو اکاډمي په نامه باندې ده. کولی شئ چې تاسې هلته رجوع وکوئ او مکمله ویډیو تاسې هلته وګورئ. او بله خبره دا چې تاسې که په کوم شي باندې نه پوهېدلې یا په کومه کلمات، په کومه کلمې یا جملې باندې نه پوهېدلې، نو مهرباني وکوئ تاسې لاندې کمنټ کې موږ ته ولیکئ او ستاسو کمنټ ته به موږ ځواب ووایو. ډېره زیاته مننه. الله جل جلاله مو مل شه.